دوستانو یو ډېره ښکلې د نصیحت نه او د سبق نه ډکه واقعه ده. دا واقعه د اخره پورې ضرور وګورئ او د خپلو دوستانو سره یې ضرور شیر کړئ. د حضرت موسی علیه السلام په دور کې یو پیره په ملک باندې داسې یو قحط راغی او داسې سوکړه وه چې د خلکو فصلونه ټول خراب شو او د خلکو سره د خوراک څه هم پاتې نه شو. قوم د الله تعالی نه ډېر زیات سوالونه کول خو الله تعالی هغه سوالونه نه قبلول. دا قوم یو میدان ته راغونډ شو او حضرت موسی علیه السلام ته ووی چې تا الله تعالی ته سوال وکړه چې په موږ باندې باران راووري او زموږ نه دا قحط ختم کی. حضرت موسی علیه السلام لاړ الله تعالی ته سوال وکړو چې ای الله تعالی زما په دې قوم باندې د رحمت باران ووروه چې دا قحط ختم شي او د دې قوم دا فصلونه ټیک شي. الله تعالی ورته وویل چې ای موسی ستا په دې قوم کې یو بنده دی چې هغه په یو داسې ګناه کې مصروفه دی چې در څو پورې هغه ګناه نه وي پرېښی او د هغه ګناه نه توبه نه وي کړې نه زه چېرته هم ستا په دې قوم باندې باران نه کوم. که دوی هر څومره سوالونه کوي خو زه په دوی باندې باران نه کوم او دا قحط به دغه شان جاري وي چې تر څو پورې هغه ګناهګار انسان د خپل ګناه نه توبه نه کړي او هغه ګناه نه یې پرېښی نه دا قحط او دا عذاب به دغه شان ستا په دې قوم باندې جاري وي. که دوی هر څومره سوالونه کوي خو دا قحط او دا عذاب به په دوی باندې دغه شان وي. حضرت موسی علیه السلام چې کله واپس راغی قوم د حضرت موسی علیه السلام په انتظار و. حضرت موسی علیه السلام قوم ته وویل چې په دې قوم کې داسې یو انسان دی چې هغه په یو ډېر عجیبه ګناه کې مشغوله دی او الله تعالی ته ما سوال وکړو خو الله تعالی ما ته وفرمیل چې تر څو پورې دغه انسان دا ګناه نه یې پرېښی نه زه په دې قوم باندې باران نه کومه. حضرت موسی علیه السلام له د قوم سره دا خبرې کولې چې هغه انسان کم چې په دې ګناه کې مشغوله و الله تعالی ته متوجه شو. الله تعالی ته وویل چې ای الله د دې ګناه نه صرف زه خبر یم او ته ته خبرې بل د دې ګناه نه یو انسان هم نه دی خبر او ته په دې قوم باندې باران وکړې او زما پرده وساتې. ما دې قوم ته او دې انسانانو ته مشر مه وه. د دې ګناه صرف ما ته پته ده او تا ته پته ده. آینده دپاره به زه دا ګناه نه کومه. څنګه چې دغه انسان دا خبره وکړه او الله تعالی ته یې توبه وویسته نه د یو طرفه الله تعالی وریځ راوخېځوله او باران شروع شو او ډېر ښکلی باران شو. په دې باران باندې ټول قوم هم حیران شو او حضرت موسی علیه السلام هم حیران شو چې الله تعالی خو ما ته ویلي چې په دې قوم کې یو انسان دی چې ډېر ګناهګار دی او چې تر څو پورې هغه انسان دا ګناه نه وي پرېښی او توبه یې نه وي ویستې نه زه باران نه کومه. دا باران څنګه وشو؟ بله ورځ حضرت موسی علیه السلام الله تعالی ته وفرمیل چې ای الله تا خو ما ته ویلي چې په دې قوم کې یو بنده دی چې ډېر زیات ګناهګار دی چې هغه تر څو پورې توبه نه وي ویستې نه په دې قوم باندې به دا قحط دغه شان جاري وي او زه باران نه کومه. او بیا په هغه ورځ باندې ډېر ښکلی باران شو. الله تعالی ورته وفرمیل چې ای موسی بس ما او زما بنده په خپلو کې روغ شو موږ په خپلو کې روغه وکړه او هغې بنده زما نه توبه وویسته او ما په دې وجه ستا په قوم باندې ډېر ښکلی باران وکړو. حضرت موسی علیه السلام الله تعالی ته وفرمیل چې آخر دغه بنده څوک ته خو یې ما ته وښیه. الله تعالی ورته وفرمیل چې دا زما او زما د بنده د منځ خبره وه او زه دا بنده تا ته ولې وښیم. بس هغه زما نه توبه وویسته چې الله تعالی دا ګناه زما او ستا تر منځ او د دې ګناه صرف ما ته پته وه او تا ته پته وه. د دې ګناه نه ته بل انسان مه خبروه زه تا ولې خبر کړم. دوستانو په دې واقع کې تاسو وکتل چې الله تعالی د یو څومره لوی ګناهګار انسان څومره غټه پرده وساتله او د هغه راز یو خپل ډېر لوی پیغمبر ته هم ونوي. نه دغسې موږ هم مسلمانانو ته پکار دي چې د یو خپل مسلمان ورور پرده وساتو او د هغه ګناهونه او د هغه خامیانې نورو انسانانو ته ښکاره نه کړو. په دې خبره باندې د الله تعالی ډېر زیات شکر ادا کول پکار دي. فرض کړو که الله تعالی د انسان دا ګناهونه د انسان په تندي یا د انسان په سینه لیکلي وی نه دا انسان خو به د شرم د لاسه د کور نه بهر ته هم نشي راوتی. دا خو الله تعالی په موږ باندې ډېر زیات رحم کړلی چې زموږ باندې پردې اچولي. دغه شان یو مسلمان ورور له هم پکار دی چې د خپل مسلمان ورور د ګناهونو او د خامیانو پرده وساتي او نورو انسانانو ته ښکاره نه کړي. امید لرم چې دا سبق آموزه واقعه به ستاسو ضرور خوښه شوي او زما دا وړوکی شان نصیحت به هم ستاسو ضرور خوښ شوي. دا ویډیو د خپلو دوستانو سره د زیاتو نه زیات شیر کړئ ولې چې زمونږ د خلکو دا یوه ډېره غټه خامي ده چې د یو انسان معمولي ګناه هغه موږ ټولو انسانانو ته ښکاره کوو او د هغه انسان پرده نه ساتو او بعضې طور خو موږ د انسان کې هغه ګناه هم نه وي په هغه انسان باندې تهمت لګو او هغه انسان د ټولو انسانانو تر مخه شرمو. نه الله تعالی چې څنګه د انسان پرده ساتي دغسې یو مسلمان ورور له هم پکار ده چې هغه د یو خپل مسلمان ورور پرده وساتي. شکریه.